الله تبارک وتعالى د انسان د هدایت او د رهنمایۍ دپاره قرآن مجید یو عظیم الشان کتاب را لېږلی دی او بیا الله تبارک وتعالى قرآن مجید کې د انسان د زندګۍ اصول او د انسان د کامیابی لارې هغه الله ښودلی دي. کومو خلقو چې قرآن مجید خپل کړی دی او د خپلې سینې سره یې لګولی دی او خپله زندگی د قرآن مجید د احکاماتو مطابق تیره کړې ده، هغه خلق الله دنیا کې ځلولی دی او اخیرت کې الله تبارک وتعالی د هغوی دپاره د کامیابۍ وعدې کړي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی تبرک بالقرآن، تاسو په قرآن مجید سره برکت حاصل کې، فإنه کلام الله، ځکه دا د الله کلام دی، وخرج منه، او دا د الله د ذات نه راوتلی کلام دی. نو د انسان د خبرو پته، د انسان د حیثیت پته د هغه د خبرو نه سړي ته لګي. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی چې الانسان تحت لسانه، انسان دی د خپلې ژبې د لاندې انسان دی. مطلب ترڅو چې د خبرې نه دی کړی تا ته د هغه انسان پته نه لګي چې دا څنګه سړی دی، کمې قبیلې والا، کم خوی والا سړی دی. چې کله هغه خبرې وکړي دا خبرو نه سړي ته اندازه ولګي. دقه شانتې د الله لویي، د الله د ذات، د الله د کبریایۍ د دې پته به موږ ته د څه نه لګي؟ د الله د کلام نه. فإنه کلام الله وخرج منه، دا د الله کلام دی او د الله د ذات نه چې دی هغه راوتلی دی. قرآن مجید یو داسې عظیم کتاب دی، الله تبارک وتعالی د دې کلام په برکت سره د انسانانو زندګۍ بدل کړي دي. که هغه د غلامانو سره تعلق ساتي، که هغه د آزادو سره تعلق ساتي، که هغه د نارینه‌و سره تعلق ساتي، که هغه د زنانو سره تعلق ساتي، لیکن چې کله د قرآن مجید رڼا د هغوی سینې ته وردننه شوې ده، قرآن هغوی د خپلې زندګۍ محور ګرځولی دی، هغه خلق الله تبارک وتعالی کامیاب کړي دي او په دې دنیا کې ځلولی دي. دنیا کې الله د هغوی زندگی دا ډایرکټ څه کړې ده؟ بدل کړې ده. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی دا. یو واره چا مال د صدقې چا ول سره راوړل، پیسې ورله راوړلې، 50,000 دراهم یې ول راوړل، خپله خادمه را وغوښتله او دا د مدینې منورې په فقراو باندې تقسیم کا. په آخر کې دومره څه پاتې نه شو، خادمه ورته وایي وی جی ستاسو خو روژه ده او کور کې د روژه ماتې م څه چې دی هغه تاسو پرې نه ښودل. وی ښه وي تا ماته نه وي، دا زندگی څه بدل کړه، دا تبدیلی څه راوسته؟ دا قرآن مجید راوسته. د قرآن مجید د وجې نه الله د هغوی زندګۍ داسې بدل کړي چې د هغوی بیا په خپل مال څه پروا نشته. دی د بیبیانو د زنانو زندګۍ بدل کړي. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کور ته راغی، طبیعت خراب دی، بی بی تینا تپوس کی
جواب ورکړي یاره نن مې دا طبیعت ډېر زیات خراب دی، طبیعت مې ډېر زیات ګډوډ دی. وی ښه وی ستا د طبیعت د صحیح کولو ماله چل لازي. کور کې 6 लाख دراهم پراتو، 6 लाख دراهم، او خپل خاوند ته سوي دا واخل او دا د الله په لار کې چې دی هغه ورکا، ستانه به دا پریشانی دا غم دا ارسه چې دی هغه ختم شي. حضرت جابر رضی الله عنه راولګید هغه مال ټول الله په لار کې ورکو. سبحان الله. داسې قرآن مجید د هغې خلکو زندګۍ بدل کړی وي، داسې هغوی کې تبدیلی راوستې وه د قرآن، د قرآن مجید د وجې نه. نن مونږ څه کو، مونږه د قرآن تلاوت کو، لیکن قرآن باندې عمل زمونږ نشته. قرآن باندې مونږ عمل چې دی هغه نه کو. کاش چې هغه عمل مونږ شروع کړی کم چې صحابه وکاو، کم چې صحابیات وکاو. الله تبارک وتعالی چې کمې وعدې د هغوی سره وي حقه وعدې زما ستا سره هم دي. الله چې هغوی له څه ورکړي الله هغه ما تاله هم راکولی شي، لیکن پکار څه ده؟ پکار دا ده چې هغه شانتې بدلی مونږ ځان کې راولو. کو هغسې نشو راوستی چې د هغې خستو هغه پیښې شروع کړو، هغوی چې کم کارونه کړي دي د هغې لسمه درجه عمل چې دی هغه شروع کړو. انشاءالله انشاءالله هغه وعدې به زما ستا سره ومي، الله تبارک وتعالی به ما ته هم هغه شانتې کامیابي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس کې به صحابه کرام ناسو. یو صحابي و، یو پټې یو ځان له ځمکه وه، اراده وکړه چې یاره زه د خپل پټي نه دیوال تاو کم د خپلې ځمکې نه، لیکن خواته ورسره ګاونډ کې بل یو ملګری و، د هغې د دې دا پوله شریکه وه او د دې پټي کې لږ کوږوالی و. د هغې ملګري یوه کجوره د ده ته په لینډ کې راتله چې کله د دا لینډ سیده کولې. دی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خپل فریاد کی د الله رسوله ډیره مهرباني به وي که تاسو پلانکي ته وویلې او مال دا پوله سیده کړې د دې یوې قجورې قیمت به وله زه ورکم، د دې ځمکې قیمت به وله ورکم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه صحابي را هغه د عمر نه لږ پوخ، دا باباګان لږ غوسه کېږي به کې هم کله ناکله، دوی چې به کومه خبره ونښلي تاسو خفه نه شئ. ګورئ نو دوی بیا ډېر په دغه باندې رضا کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مشر صحابي را وغوښ او نبی علیه السلام ته دا خبره مخې ته کېښوده چې د دې پلان کې صحابي یو مسله ده او ستا د وجې نه دا حل کېږي، دا ورله حل کړه. او ته څه وي د الله رسوله مشوره راکوئ که نه حکم کوئ؟ که تاسو حکم کوئ ستاسو حکم په سر سترګو باندې، ستاسو حکم چرته هم چې دی زه نه غورځوم، لیکن که مشوره راکوئ نو زه ګورې په دې باندې خوشحاله نه یم. نبی علیه السلام ته یوه پیره ووی، بیا یې ورته ووی، په درېیمه پیره یې ورته ووی. صحابي انکار کې وي نه د الله رسوله دې ته تیار نه یم. نبی علیه السلام ته وفرمایل وی د دې په بدله کې به د الله په جنت کې چې دی محل درکړي. نابابا سي وی بوډا وی د الله رسوله جنت ته خو به ځمه که نه؟ نبی علیه السلام وی او وی زیبه وی د الله رسوله چې جنت ته ځم که نه نو بیا مې په هغې محل څه کار نشته چې جنت ته ځم بس دغه راله پوره ده. نبی علیه السلام ته قلار شو. یو بل صحابي راغی وی د الله رسوله دا کور صرف د ده دپاره دی که د بل چا دپاره هم دی؟ نبی علیه السلام ورته وفرمیل وی دا د بل چا دپاره هم دی. وی ښه ټیک ده. کله چې هغه بوډا صحابي لاړ خپل کور ته، دغه حضرت غالبا چې ابو دحداح رضی الله عنه دی غټ کاروباري سړی ولاړ پسې خبرې ورسره شروع کړې او
هغې مقصدي ځای له راغی وي یاره زه ستا سره یو بیعه کول غواړم که ته پې خوشحاله وي څه بیعه ده وی مسجد قبا سره خواته زما یو باغ دی دا ستا چې کومه یوه قجوره ده دقه شانتې 600 کجورې په هغې کې ولاړې دي نو که ستا خوښه وي نو دواړه یو بیعه کړو زه به درله هغه 600 کجورو والا باغ درکم او ته به ماله صرف دغه یوه قجوره او د هغې دا ځای راکې خو خوشحاله شو چې دا کومه بیه ده چرته یوه قجوره او چرته د 600 کجورو غټ باغ وی زه به خوشحاله یم او یې رضی یم پې بیه د دواړو وشوله زه خپلې خبرې له راځم حضرت ابو دحداح رضی الله عنه راغی هغې خپلې باغیچې خپل پټي ته بیبي لګیا د هغې کې خپل کار کی بهر ودرېږ اواز یې وکړو خپلې بیبي ته اواز یې ورته وکړو چې د باغیچې او د پټي نه راوځه دا اوس زمونږ نه دی د دې بیعه شوې ده دا ما خرڅ کړی دی وی څنګه دې خرڅ کړی دی وی یو کامیابه بیعه مې د دې په بدله کې وکړله د دې باغ په بدله کې مې په جنت کې ماڼۍ او بنګله چې دی هغه واغسته قرآن کومه بدلی راوسته کومه تبدیلی قرآن راوسته که زمونږ زنانه وي نو په ځان به یې راایښوي چې یې سړي ده دا دې څه وکړو دا خو تا ځان دې م غر کو زه دې م غر کړم بچي دې م غر کړو دا خو زمونږ د رزق د ګټلو هغه ذریعه وه هغه دې ختمه کړه هغه ورته څه وي وی دومره دې خوشحاله کړم چې په دې زندګۍ کې تا داسې بیه نه ده کړې دا نن چې د کومه بیه او کومه ګټه چې دې تا وکړله نو قرآن داسې کتاب دی قرآن داسې زندګۍ د انسانانو بدلی د صحابیاتو زندګۍ داسې بدل کړی وي چې د هغوی نه بیا په 50,000 درهم څه کار شته نه په 6 लाख درهم څه کار شته نه د 600 کجورو په باغ باندې بیا څه پروا شته دا څه شي دا تبدیلی راوسته دا قرآن مجید راوستله د قرآن مجید د وجې نه الله د هغې خلکو دا زندګۍ داسې بدل کړي نور هم ډېر زیات واقعات دي یو واقعه چې بیانې دا ځان له ده یو غټه موضوع ده یو غټ داستان دی صحابه کرامو ته وګوره قرآن د هغوی زندګي څنګه بدل کړه حضرت عمر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د اسلام نه مخکې سخته دشمني چې ایمان یې لا نه دی راوړی او اراده وکړه راپاڅېد او وی زما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر راوړم سر په دغه اراده باندې راووتو لار کې ولا یو کس مخې له ورغی تپوس دی کې وي یعنې دې اراده باندې روان یم وی ته خو د نبي علیه السلام پسې خور د ایمان راوړی دی او چې کله یو انسان ته د داسې پیغور وکړي نو هغه خبره ډېره په ذهن باندې بده ولګي ډایرک لار د خپلې خور کور ته او مشهوره واقعه ده تاسو به ډېره زیاته اورېدلي په هغې خور باندې راکېښودو خور یې ووهله وټکوله چې کله یې دماغ یخ شو ذهن ته یې رالل خور ته وي تاسو څه یې ما ته لږ تلاوت د هغې وکړې هغې ورته د قرآن مجید هغه تلاوت وکړو هغه د هغه د ایمان د راوړلو ذریعه وګرځېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته راځي د دې نه مخکې نبی علیه السلام د دوی دپاره یو دعا غوښتې وه الله په دې دوو عمرینو کې یو ته ایمان نصیب کړي یو عمر ابن هشام یعنی ابو جهل او یو عمر ابن الخطاب رضی الله عنه الله د نبی علیه السلام دعا د عمر رضی الله عنه باره کې قبوله کړې وه صحابه رالل نبی علیه السلام ته وی د الله رسوله عمر را روان دی نبی علیه السلام وی لارو ته پرېږدی که په ښه اراده راغلي ښه که په بده اراده راغلي ما ورته پرېږدی راغی د نبی علیه السلام په خپو باندې پرېوتو ایمان ورته الله چې دی هغه نصیب کو څلوېښتم نمبر ایمان یې راوړی دی
لیکن قرآن چې د سینې سره ولګاو، قرآن خپل عملی جامه جوړه کړله، الله دویم نمبر ته راوست. او نبی علیه الصلاة والسلام سوي لو کان بعدی نبیا لکان عمر، که زمانه بعد یو پیغمبر راتلی خو نشي، که راتلی نو هغه به څوک و، هغه به عمر. او ډیر کرته الله تبارک وتعالی د عمر رضی الله عنه د رای مطابق قرآن را نازل کړی دی. دا مقام ورته په څه باندې حاصل شو؟ دا مرتبه ورته په څه باندې حاصل شوه؟ دا مقام تسخیر دا ورته په څه باندې چې دی هغه حاصل شو؟ چې کله د خلافت دور دی، ملګري ورسره روان دي، مکه مکرمه کې یو غونډۍ باندې ودرېد. مکه مکرمه ټول غرونه دي، لښکر سلام ټول دی، هغوی ته حیران دي، وي تاسو څه ګورئ؟ هغه جواب ورکي وي د اسلام نه مخکې ما به دې ځای کې اوښان سرول، ماښام چې به کور ته لاړم وږي تږي به مې بوتله، پلار به مې راته وی چې خطاب چې عمره ته دې هېڅ کار نه، ګوره اوښان ته نشي سرولی، اوښان دې وږي تږي راوستو. ما ته مې د پلار هغه خبره را یادېږي چې پلار به مې راته داسې وي، لیکن قرآن زما زندگی کې دومره بدلی راوسته چې دې د تمامو مسلمانانو امیر المؤمنین روح کړم. دا بدلی چا راوسته؟ دا قرآن راوسته. مدینه منوره کې یو ځلې ور راغی د ځنګل له طرفه، داسې چیرړۍ راواغسته او حضرت تمیم داری رضی الله عنه له ورکړه، او لاړ شه دا ور وشړه، وایي چې د کوم ځای نه راغلی په هغې ځای باندې ورننوځه. تمیم داری رضی الله عنه چامبه کې راښکلی دی دغه شان د هغې چیرړۍ نه، او هغه ور یې پې واپس هغې غر ته وشاړه. دې ته مقام تسخیر ویلی کېږي. بعضې څیزونه الله د هغه د حکم تابع کړي. د مصر نه یو ګورنر خط راولېږه، وی دریای نیل چې دی هغه ولاړ دی، اوبې نه ځي. هغې خلقو به داسې کاو چې کله به د دریای نیل اوبه ودرېدلې، هغوی به ورته یو زنانه ورته ووله، د هغې سره به بیا هغه دریاب چې دی هغه روان شي. حضرت عمر رضی الله عنه یو خط د هغې دریاب په نوم ولیکه، او سیوې پکې وی ای دریای نیله که ته په خپل حکم باندې چلیږې چې ونه چلیږې، او که نه ته د الله د حکم تابع نو عمر درته حکم کی چې ته روان شه او جاري شه. چې کله هغه خط وړ دریاب ته یې ورتاو کو، تر اوسه پورې هغې خپلې اوبه کمې کړي نه دي، هغه شان دی چې دی هغه روان دی. دا مقام څه شي ورکړو؟ دا قرآن مجید چې دی هغه ورکړو. دا مرتبه وله قرآن مجید چې دی هغه ورکړو. یو وارې مدینه منوره کې زلزله راله، ځمکې له یخ پې راپرېښوده، وی ودرېږه، ولې حرکت کې به تا باندې عمر عدالت نه دی کړی چې تا حرکت کې؟ د هغې نه بعد زلزله نه ده راغلې. دا مقام په څه شي هغه ته میلاو شو؟ دا په قرآن مجید باندې، د قرآن سره په تعلق لرلو باندې دا مقام دا هغې ته چې دی هغه به دې سره حاصل شو. زما عزتمند مسلمانانو ورونو، چې مونږ تعلق د قرآن سره روح کو، زمونږ تعلق د الله سره او د الله د کلام سره روح شي. د قرآن مجید د حقوقو خیال وساتو، د قرآن مجید تلاوت دا بار بار چې دی هغه کو، په دې سره روح ته غذا میلاویږي، روح ته په دې سره طاقت چې دی هغه میلاویږي. د هغې سره سره د هغې د تلفظ خیال ساتو، د هغې الفاظ دا برابر کو، د هغې په الفاظو باندې کوشش چې دی دا وکړو، د هغې سره سره د هغې په معانیو باندې، د هغې په احکاماتو باندې، د هغې په اوامرو، د هغې په نواهیو، په هغې باندې عمل، او بیا خپله زندگی د قرآن مجید مطابق دا تیرول. چې کله دا عمل مونږ کې شروع شو،
کله مونږه قرآن مجید خپل جامه روغه کړله او قرآن مجید باندې مونږ عمل شروع کو، بیا به دغه مقام او دغه مرتبه ته بیا مونږ چې دی هغه ورسو. بیا به د ځنګل درندگان زما ستا د حکم تابع شي. حضرت سفینه رضی الله عنه دا یو صحابي دی. سفینه دا کشته ته ویل کیږي، غاټه کشته ته ویل کیږي. د بل خپل نومي بلو، لیکن د داسې طبیعت والو د هر چا خبرې وړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له نوم ورکړی سفینه. د افریقې په جنگلاتو کې تنا د دین د دعوت لپاره تللی دي، ملګری تینا ورک شو. یو منظرې راغی او سوي ورته وي زمانه ملګری چې دی ورک شوي دي، ته د انسان بوین دا ډېر د لرې نه محسوسه، ما د هغې خپلو ملګرو سره چې دی هغه میلاو کا. الله تبارک وتعالی د ځنګل هغه شیر، هغه منظرې، هغه شرمخ الله یې هغه تابع کو لکې والا او حضرت سفینه رضی الله عنه پسې روانو او هغې مکان هغې ملګرو ته چې دی هغه ورساو. دا مقام ته څه په څه شي باندې حاصل شو؟ دا په قرآن مجید باندې. حضرت عمر رضی الله عنه د منبر نه آواز کی یا ساریہ الجبل الجبل. ملګري حیران دي چې ساریه خو په پلان کې کې به جهاد کې دی او دیو ته د دې ځای نه چغې وي چې کله ساریه راغی هغې ته تپوس کی وی د عمر رضی الله عنه آواز مې په پلان کې ځای کې اورېدلی روانو شاته نه راپسې دشمن را روانو د غر د طرفه د عمر رضی الله عنه آواز الله را ورساو یا ساریه الجبل الجبل چې شاته متوجه شي دشمن را روانو مقابلې ته شو شکست مورله چې دی هغه ورکو. نو د دې قرآن مجید په برکت سره الله پاک انسان ته ډېر لوړ مقام ورکړي. حدیث کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین. دې کلام په برکت سره الله ډېر قومونه لوی مقام ته لوی مرتبه ته رسولی دي او ډېر خلق الله د دې قرآن مجید د وجې د څه کړي دي ذلیل او خوار کړي دي. حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه مدینی منوره والا خواهشو کو چې یاره زمونږ سره یو کس ولېږی د دعوت لپاره چې هلته زمونږ خلکو له دعوت ورکي. حضرت مصعب ابن عمر دا هغه صحابي و چې د شکل د نبی علیه الصلاة والسلام سره مشابهت لرو، په شکل کې دی د نبی علیه الصلاة والسلام په شانو، دومره زیات مالدارو چې روزانه به د 200 درهمو جوړه اغوستله روزانه، او داسې خوشبویي به یې لګوله چې په مکه مکرمه کې به په کومه لار باندې لاړ په کور کې به زنانو ته پته ولګېدله په دې لار باندې مصعب لاړ. قرآن زندگی بدل کړله. نبی علیہ السلام مسجد نبوی کې ناست دی دی داسې تیر شو. نبی علیہ السلام وجړل وی دا هغه مصعب دی د هغه پخوانی وخت ماته رایاد شي. اسلام د زندگی قرآن زندگی څنګه بدل کړله. جامو کې ټوکړې لګېدلې وي داسې جامې به اغوستلې. نبی علیہ السلام هغه قربانۍ والا صحابي حضرت مصعب ابن عمر د هغوی سره ملګری کوي دی به د سره ځي. او مدینه منوره کې چې کوم صحابي و اسعد ابن زراره رضی الله عنه دی هلته کې د هغې ځای کسو د ده په دغه باندې هغه دې تلی دعوت لپاره. اوږده واقعه ده د مدینې منورې یو دوه سرداران سعد ابن معاذ او یو بل یو د ملګری و دوی چې خبر شو چې اسعد ابن زراره داسې کس راوستی دی او خلک د خپل صحیح دین نه اړي د دې سعد ابن معاذ رضی الله عنه دې ملګري ته ویې لاړ شه او هغوی منع که د دې کار نه او اسعد ته ووایه چې دا سړی رخصت که چې کله دی راغلی دي. اسعد ابن زراره رضی الله عنه ته خبره کړې ده. مصعب ابن عمر رضی الله عنه وی ته اول زمون خبره واوره چې مونږ څه وایو بیا به نورې خبرې کو. حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه ورله د اسلام دعوت ورکو او د قرآن مجید لږ تلاوت ورته وکړو. چې کله هغې کس تلاوت واورېدو وی زه خو ستاسو ملګری کېږم هغه ایمان راوړو
چې کله د سعد ابن معاذ رضی الله عنه مجلس ته لاړ هغه ملګرو ته قسم وخوړو زما د قسم وي چې دا سړی په کم مخ باندې تللی تا هغې مخ نه په بل باندې را روان دی بدلون پکې راغلی دی څه چل شوی دی چې راغی واقعه ته بیان کړه سعد ابن معاذ رضی الله عنه وکارېد ما ته کارېږم ویې لاړ شه په خپله باندې منې که سعد ابن معاذ رضی الله عنه لاړ د هغه سره هم دقه شانتې وشو هغه هم ایمان راوړو بیا راغی د سعد ابن معاذ رضی الله عنه تمامې قبیلې هغه ایمان چې دی هغه راوړو د دې وجې نه حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي فتحت المدینة بالاخلاق مدینه منوره ده په اخلاقو باندې چې دی فتح شوې ده زمونږ تبلیغیان ملګري به ګورې خفه کېږي نه زه دوی ته بار بار وایم تاسو به ګورې غټ د اخلاقو نه کار اخلئ ښایسته اخلاق به بځان کې پیدا کوئ د دعوت کار ډیر باریک کار دی دا مصعب ابن عمر رضی الله عنه دا واقعه زما ستا دپاره څه دی دا یو سبق دی یک تنها یک یوازې تلی دی الله تبارک وتعالی د هغه د وجې نه مدینه منوره ګلي ګلزار کړله چې موږ په ځان کې داسې صفات پیدا کړو داسې کمال والا صفات په ځان کې پیدا کړو چېرته زما د وجې نه چېرته زما د اخلاقو د وجې نه چېرته زما د کردار د وجې نه تبلیغ بدنام نشي عالمان بدنام نشي طالبان بدنام نشي د هغې سپینې جامې به ډېر زیات خیال لحاظ چې دی هغه ساتو بیا به زما ستا اخلاقو ته خلک ګوري زما ستا کردار ته به ګوري زما ستا عمل ته به ګوري د هغې وجې نه به خلک دین طرف ته راځي که به ما تا کې صحیح دین ته به راځي که به ما تا کې خپله طور طریقې نه وي زما ستا د وجې نه به نفرت چې دی هغه په خلکو کې خورېږي د نبی علیه الصلاة والسلام طریقو ته به نقصان چې دی زما ستا د وجې نه چې دی هغه رسیږي انشاءالله داسې اخلاق به ځان کې ټول پیدا کړو که نه د دې سره سره به د قرآن مجید تلاوت هر یو ملګري شروع سپاره تلاوت بکو سپاره نشو کولی نیمه سپاره بکو نیمه نشو کولی پاو بکو پاو تلاوت نشو کولی یوه رکو بکو خو باباګانو تاسو خو دا یوه رکو هم نشئ کولی ما به تقیده شروع کو قیده به وایې سبا ورې د قیامت په ورځ به دا نه وایې چې مونږ ته چا ویلي نه دي چا سبق نه دی ویلی راشه کینې قرآن زده کې قرآن ووایې یو یو ټکی لیب با تا ساده ووایې په میاشت کې خو به 29 حروف یې زده کړي په بله میاشت کې خو به یو ځای کول یې زده کړي په بله میاشت کې خو به زور زیر پیښدی زده کړي انشاءالله چې کال کې تاسو به قیدی زده کړي خو چېرته به دا عزم چېرته به دا اراده مونږ کو الله دین ګورې د غرونو سر ته رسولی دی مدرسې د غرونو سر ته رسېدلي دي عالمان په کلی کلی پیدا شوي دي مدرسې په کور کور باندې پیدا شوي دي الله را باندې حجت ګورې تمام کړی دی سبا به دا عذر بیا التنی چې مونږ ته چا نه دي ویلي راپاسو چا قرآن ویلی دی ځان د سینې سره یې ولګو تلاوت شروع چا نه دی ویلی د ملګري سره کینو د استاد سره جماعت کې کینو یو یو ټکي شروع کو مهرباني وکړئ قرآن را واخله مهرباني وکړئ قرآن د سینو سره ولګوئ مهرباني وکړئ قرآن چې دی هغه زده کړئ که دې حالات کې دله مرګ راغی د شهادت مرګ به طالب العلم به چې دی هغه مړ شي کو به که نه انشاءالله داسې چا قرآن نه دی ویلی د نن نه عزم وکړئ 15 منټه ورکړئ 10 منټه ورکړئ خو ټیم ورکړئ قرآن له دا قرآن به سبا زما ستا لپاره بیا سپارش کی القرآن حجت لک او علیک دا به یا پتا باندې دلیل وي یا به ستا د پاره دلیل وي د پاره به د هغې وي چې ویلي دي وي تلاوت دي کړي وي او که نه دي کړي صرف په تاخ کې دی یخي او چې ناوې واده کېږي هغې لی ورکړي او صرف د قسم دپاره صرف د ښکلولو دپاره قرآن د دې دپاره الله نه دی رالیږلی دغه ورسره هم دي لیکن دا د څه دپاره د تلاوت دپاره او په دې باندې د عمل کول الله تبارک وتعالی دی ما او تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سنت چانوي کړي سنتو